سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د کابل ښار د تیر ماښام د ځانمرګ برید له امله د مړو شمېر 50 ته ورسید. عامې روغتیا وزارت زیاتوي په دې پیښې کې څه باندې 80 نور کسان ټپیان شوي او د 20 روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د دغه پیښې ډیری وژل او ټپیان شوي کسان دیني عالمان دي. دغه پیښه تیر ماښام نږدې 6:30 بجې د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند په ورانوس هوټل کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د مولود شریف په اړه جوړو شویو مراسمو کې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. تر اوسه دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. له دې سره سم ولسمشر غني د تیر ماښام د خونړي برید له امله چې پکې څه باندې 120 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته نن ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. د ولسمشر د دغې لارښوونې له مخې نن ورځ به په ټول هیواد او له هیواده بهر د افغانستان په سیاسي استازوالیو کې ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ویل چې د کابل ښار د هوایي ډګر پر سړک په یو هوټل کې د شوي ځانمرګ برید له امله د دیني عالمانو په ګډون 50 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت ملي امنیت شورا وایي د کابل ښار په ورانوس هوټل کې شوې پیښه به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. ملي امنیت شورا د دغې پیښې له غندلو سربیره یو وار بیا په هر ځای کې د ترهګرو پر ځپلو ټینګار کوي. له دې سره سم مخکیني ولسمشر حامد کرزي دغه پیښې غندلې او په کابل کې د امریکې سفارت او د ملګرو ملتونو استازوالی هم د دغې پیښې له امله خپل ژور خفګان پړه کړی دی. د بل لوري سولې عالي شورا د کابل ښار په یو هوټل کې د مولود شریف د لمانځنې په مراسمو کې شوی ځانمرګي برید په کلکه غندلی دی. دغې شورا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي ترهګرو د دغه برید په ترسره کولو سره دا وښوده چې هیڅ اعتقادي قومي او مذهبي کرښې ورته مطرح نه دي بلکې دوی د افغانستان د له منځه وړو او د ملي روحیې د کمزوره کولو په لټه کې دي. دغه شورا ټینګار کوي چې افغانان له ټولو ستونزو سره سولې ته د رسېدو لاره وهي او د افغانستان د دښمنانو دسیسې نشي کولی د دوی مخه ونیسي. ولسمشر غني د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سیمې هیوادونه د سیمې د پراختیا او ثبات لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تیر مازدیګر په ګلخاني ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د آلمان له همکاریو مننه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځانګړی استازی مارکوس پوتزیل هم په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بین الافغاني له خبرو خپل ملاتړ په ډاګه کړ او له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکې دفاع وزارت د یوې نوې څېړنې پایلې دې ښودنه کوي چې واشنګټن او کابل د سولې خبرو په تړاو د طالبانو د قانع کولو په برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. د امریکې دفاع وزارت د عمومي تفتیش سرپرست په یو لړ څېړنو کې لیکلي چې سولې ته رسېدل اوس هم بعید ښکاري. بلخوا د امریکې ځینې پخواني ډیپلوماتان وایي په افغانستان کې به د امریکې د سولې هڅې تر هغې بریالۍ نه شي چې په دې بهیر کې د ښکېلو خواوو او د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونه نیول شي. او بهرنیو هیوادونو ته د کونړ د لرګیو د قانوني لیږد پروسې په بندېدو سره د نجارۍ په سلګونو کارخونې له فعالیته لوېدلي دي. په دې ولایت کې د نجارۍ کارخونو ځینې خاوندان وایي د لرګیو صنعت د کارخونو د پراختیا په موخه افغان حکومت باید له جدي ملاتړ سربیره په ګمرکونو کې د لرګیو پر صنعتکارانو وضع شوي بندیزونه هم لرې کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.